را سره بوټي کوټ مالټې دي او بس ګوره او مزې دي او چړچي دي او مازیګری ده بس بیخي تازه ده واه واه او بیا چې ورته د مارکو روش نوش جان کې دلته راشي بیا ورځ مزدوري درکې دلته او ورځ 100 روپۍ 250 روپۍ راکړي 250 درې ټیمه ډوډۍ هم درکې او درې ټیمه ډوډۍ ماشاءالله ابراهیم جان خوشاله اوسې زو مخکې زو راځئ راځه کمرمینه او نن د څومره مالټې ښکلې دا برته پته وي څومره مالټې وایي 600 بیټه 600 بیټې دې جوړې کړي آفرین ته راکړه دا کنچي دا سختې دي که اسانه دي ښه کټ بیا زه کوم صحیح ده کمرمین راشه وګوره چې دې سخت کاکا ته د دې باغ نه د بوټي نه مالټې شکې همدا د مسؤلیت دی او بس همدغه مسؤلیت یې شکوي او نور وړلو کسان نور دي هلته د وړلو کسان بیا نور دي که نه او کریټونو والا نور دي کریټونو والا بیل دي ښه موږ صرف شکوو صرف شکوئ راټولوئ ولا زما خپل ورورجانه دغه وطني میوې سره شوق دی کاروبار سره موږ د وطن تولید دی خپل د وطن باغونه دي باید پرمختګ وکړي علیکم افغانستان ټول ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې دا ځل خیر سره د افغانستان ننګرهار ولایت بټي کوټ ښکلې ولسوالۍ ته راغلي یو ماشاءالله تاسې وګورئ د بټي کوټ دا تازه حاصلات دا خوندورې د اوبو نه ډکې خوږې سپیشل مالټې نو تاسې قدرمنو لیدونکو وګورئ چې بټي کوټ ښایسته ولسوالۍ کې ماشاءالله سږکال څومره بهترین او څومره زیات حاصلات دغې باغونو ورکړی د مالټو نو قدرمنو لیدونکو مالټه ډیره زیاته ګټه لري د صحت دپاره او په ژمي کې خصوصا ډاکټران وایي چې په ژمي کې تاسې که چیرته اوبه ډېرې ونه څښئ یا میوې تازه ونه خورئ نو دا به ستاسې لپاره غټ تاوان دا وي چې قلبي حمله یا د زړه حملې سبب ډېر زیات ګرځي کله چې اوبه بدن ته داخلي نشي او داسې ویټامین لکه ښایسته مالټې هم داسې نورې میوې انار شولو نورې په زړه پورې میوې شولې نو دا د دې سبب ګرځي چې تاسو ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا شي نو ښکلې په زړه پورې ښایسته خپرونه درته جوړومه د بټي کوټ ښایسته ولسوالۍ کې موږ په چکر راغلي یو او دا د ماټو ښکلې ښایسته باغونه تاسې وګورئ ښکلې خپرونه وګورئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ سره پاتې شئ راځئ ملتیا مو وکئ
بټي کوټ د په زړه پورې خوندورې خوږې مالټې او ترڅنګ چې کله انسان یو څه ته زړه وشي نو که په ښار کې وي که په کور کې وي که په دکان کې وي که په هر ځای کې اوسي نو تقاضا یې دی چې لږ ډېرې واخلي ډېر ځان سره وشي او بیا چې په دغسې ښایسته باغونو ورګډ شي بیا په لیدو هم ماړه شي لکه موږ چې اوس په لیدو یې ماړه یو که نه دومره ډېرې دي ماشاءالله نو د بټي کوټ د مالټو ډېر زیات صفت کیږي د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه خلک په تفریح په چکر چې کله ننګرهار ولایت ته راشي چې تر څو یې د بټي کوټ مالټې نه نوشي جان کړي ولا کې بوزي راځئ د دې باغ یو مسؤل پیدا کوو هغې سره خبرې کوو او خدای دې وکړي چې دلته یو څو کسه ناست دي همدوی اوسي زه خو توکلي راغلم السلام علیکم جوړ په خیر ستړی مه شي جوړې کرارې ده په خیر تاسې هم ستړي مه شئ تاسې هم ستړي مه شئ تکړه په خیر کرارې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ څومره ښایسته مړ ته ناست استئ والا بیخي خوند کوي ته ښه جوړې په خیر راغلی ډېره مننه قربان شمه ستاسې ښه راغلاست شکر الحمدلله خیر اوسې ته ښه مننه تاسو هم ښه راغلاست خیر راغلی خیرت دی خوشحاله اوسئ دلته په چکر راغلی چې که د باغ مسؤل یاستئ زه خو خپله د باغ مسؤل یم او دغه مچدي ملګري دي راغلي راته چکر باندې ملګري دي راغلي دي ډېر ښه بیا خو نو ستاسو خوشحاله اوسئ ستاسې نوم مبارک قدرت الله قدرت الله جانه تاسې اجمل خان اجمل تاسې کامران او اجمل خو بیا بختور دي چې د قدرت الله غوندې ملګری لري که څنګه بالکل ښه صحیح بختور دي د خیره سره بټي کوټ مالټې دي او بس ګوره او مزې دي او چړچي دي او مازدیګری ده بس بیخي تازه ده واه واه او بیا چې ورته د مارکو روش نوش جان کې او دلته راشي بیا بیخي مړه نه ولا که په مور شي بالکل داسې مالټې دي دا مالټې مو خوړې خوږې وي بیخي خوږې خوند یې ډېر و ډېر خوند مزېدارې مالټې دي خوشحاله اوسئ بالکل نوش جان کوو به قدرت الله جان سږ کال ماشاءالله په بټي کوټ کې مالټو ډېر ښه حاصلات نه دي ورکړی ماشاءالله ډېر ښه حاصلات یې ورکړی دی او بیخي داسې حاصلات یې ورکړی دی سږ کال چې بس ښه خوندور او ښې ډکې مالټې دي ماشاءالله ولا د همداسې خوند ډېر دی خوند رسېوا نن سږ کال پکې ډېر خوندور دی څومره به دې خوړلي اوسه پورې یاره فلحال خو ما یو شوه دانې وخوړلې خو نورو ته مې مغه کېږي ما ورته ویل چې 7 مانه مې خوړلي په مړه کې لږ 10 مانه وکړې نه خو بس څه به کې نو هغه ته به هم ګورې قدرت الله ته به هم ګورې چې نه نه به ښه به کېږي انشاءالله مېلمه د الله تعالی دوست وي او بیا چې مېلمه چېرته هم ځي که نه نو همغوره برکتونه ورسره زیاتېږي که څنګه همداسې ده خوشحاله اوسئ ډېره مننه دا باغ به په څو جریبو کوي تقریبا 15 جریبه ځمکه به وي 10 جریبه ماشاءالله او څو بوټي به وي یاره یو قطار کې داسې وي چې 9 سل بوټي دي او همداسې په سراسري څو کتاره دي 10 کتاره به وي 10 کتاره حساب دا کالي 2000 بوټي خو یو شو یاره 2000 خو یو نه 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 1.5 مړه حساب یې حساب په ما هم حساب ګډوډ کړ بیخي حساب نشته دا ناشنا دا یو دا باغ نه دی دنیا باغونه دي چې وګرځي دې کې 9 سل بل کې 200 دي ښه دا مشکول دی ولې نشکول دی کې نشته دا ولې دا خو نو سار ولا چې لږه شکونه وکړه او خیر سره دې باندې بل نور باغونه هم شته ستاسې نور باغونه هم شته او هلته پاس چې دی بیا شکونه هم شته دی ور به زور زو بل ان شاء الله چکر خو د دې باغ دغه خوند به چک کو څنګه ولې نه خوند به چک کو والا دا بیا بیل باغ چاقو راخلی خمنګ دی ویرول مالک موږ به چاقو را لې ډېر خوند کوي که نه وږي دي که نه دي یاره اوس پرې چکو دا خوند ته وګورې چې خوند یې شته که نشته مالټه داسې مالټه ده چې انشاءالله چې خبرې به د یو جمعې چې وخورې که نه د بدن اوبه به دې برابرې او ډانډه به بالکل ښه ماشاءالله تاسې ګورئ همداسې اوبه ترې نساسي کیمرمین نږدې راشه واه واه اجازه خو ده که نه ښه ماشاءالله ډېر خوندورې او د بټي کوټ مالټې دي خام ته خوري مننه ژوندی اوسم تا به ډېرې خوړلې ته ورتاسو مېلمانه یاسته قدرت الله جان نږدې راشه واه واه خبرې پکې نشته که نه انشاءالله چې زه وایم چې دا ستا په ځای زه څومره خوند مې کړی دا خو به ما روزانه 2 منه خوړې والا چې سترګې د مړې نه شي بس ښه صحیح به ده خوړی ورځې 2 منه تا ته خو اجازه شته که نه ما ته خوړی شي بالکل ولې دغسې یار دوست باندې هم خوړی شو واه واه زبردست ډېرې خوندورې مالټې دي قدم لیدونکو رښتیا هم ډېره زیاته ګټه کوي په ژمي کې بیا خصوصا اوبه ډېرې زیاتې نه څښل کېږي نو باید د میوې نه بیا دغسې مالټې نه خو باید ډاکټرانو ډېر زیات استفاده وکړي هغه هم د بټي کوټ مالټه وای بیا چې پورته پسې لاړ شي د کندهار د ښایسته ښایسته انار سره انار وخوري هغه بیا بېله مزه کوي د افغانستان هر یوه میوه خوږه ده خو بس څه په چې قدر خلکو سره قدر خلکو سره نشته دی دا خبره ډېره مننه کوم ملتیا مو کوي موږ به سړک نه پلو یو بل باغ دی هلته به هم ځو
لیدونکو بل باغ ته راغلو او زمونږ او ستاسو هیوادوال ماشاءالله لګیا دي دا خوږې خوږې مالټې ټولۍ خپلو ګرانو هیوادوالو دپاره او بیا یې د هیواد نورو ولایتونو ته لیږي همداسې ده که نه او تر څنګ یې پوښتنه به وکړو چې نورو ملکونو ته ځي که نه السلام علیکم څنګه د زړګي سره ښه خوشحاله اوسئ ډېره مننه نوم دی ابراهیم جانه مالټې د فکر کوم نه دي ټولې کړي نه مالټې بوټي نه کته شوم اوس اوس بل بوټي نوبت دی که نه ځو به صحیح دی ابراهیم جانه کاروبار څنګه دی والله کاروبار ښه دی خوشحاله اوسئ د کوم ځای درې نور او درې نور ماشاءالله زمونږ د درې نور ولسوالۍ د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ نه ګوره ته دلته خلک راغلي دي حلال رزق ځان ته ګټي همداسې ده که نه څومره وخت کېږي راغلی یاره یو 15 ورځې کېږي مالټو ته خوشحاله یې که نه ډېر خوشحاله یم خوشحاله یې که نه او ته چې مالټې او خورې نو څنګه به خوشحاله نه یې ډېر خوشحاله یم ورځ مزدوري درکوي دلته او ورځ څو روپۍ 2500 روپۍ 2500 درې ټیمه ډوډۍ هم درکوي او درې ټیمه ډوډۍ ماشاءالله ابراهیم جانه خوشحاله اوسئ ځو مخکې ځو راځئ راځه کمرمینه تا وګوره زما دا نور ورونه هم لګیا دي او مالټې شکوي راځئ دا د مالټو د شکولو پروسه وګورئ چې زمونږ ستاسې هیوادوال دلته راغلي کار هم کوي مالټې هم شکوي مالټې هم نوشجان کوي همداسې ده که نه تاسو کار کوئ زه درځم سمه ده مالټیا هم وکئ خوشحاله اوسئ زمونږ سره پاتې شئ او ښکلې خپرونه ګورئ دا دوه هیوادوال لګیا دي مالټې شکوي بل کس راځي هغې بیا رسوي ځان سره وړي او تاسې وګورئ روجانه ستړی مه شي مننه جوړ په خیر لري څنګه یې ښی خوشحاله اوسئ ستا نوم امید جانه ته د کوم ځای زه بټي کوټ یې ماشاءالله ډېر ښایسته په خپلې ولسوالۍ کې کار خوشحاله یې که نه ښه تا ته د ورځې څو روپۍ درکوي 2500 یعنې ټولو ته عموما 2500 روپۍ ټول د مالټو د خوراک اجازه شته د څو بجو نه څو پورې کار کوي 8 بجو نه تر 4 پورې او نن د څومره مالټې شکولي دا برته پته وي څومره مالټې وایي 500 بیټه 500 بیټې دې جوړې کړي آفرین ته راکړه دا کنچي دا سختې دي که اسانه دي ښه کټ بیا زه کوم صحیح ده کمرمین راشه وګوره چې دې سخت دا به د پاڼو سره کټ کې دوه پاڼې به کټ کې دوه پاڼې ښه ته واله ونیسه بسم الله که ورېږه چې دا واله خیر لاس مې چپ دی ځکه په دغه ښي لاس مې میک نیولی چې میک زما مزاحمت ونه کړي راشه مخکې واه څومره چې په راټولولو کې خوند دی او دقسې به په خوړلو کې هم خوندېږي څنګه همداسې ده که نه تا خوړلې دي ډېرې د ورځې څو دانې خوري ډېرې خورې نوش جان دې شه دقه ده
دا پاڼې سره ولې کړکۍ تر د دې علت وایه دا د ښه ښکاري ورسره تازه وي تازه یي که نه پټي کې هم تازه یي واله ها تا چې کله ټولې کړلې بیا به بل کس راځي بیا تا نه وړي همداسې ده که نه همداسې ده په شمار خو نه دي نه ښه خوشحاله اوسې ډېره زیاته ونه کوو بټي کوټ کې یو او د مالټو دا ښایسته باغونه دا ډک ډک باغونه تاسې ګورئ چې حاصلات یې څه کالې ماشاءالله نهایت زیات ورکړي دي ښکلې خپرونه وګورئ څومره خوږې مالټې دي څومره خوندورې دي او یقین په الله وکړئ چې 15 منټه مخکې ما یو دوه مالټې وخوړلې ډېر زیات خوند یې راته راکړ او په خوله کې اوس هم زما ذایقه شته دی او ډېر ښایسته مالټې دي د اوبو ډکې دي ګټورې مالټې دي دلته یو ورور لګیا دی او تاسې وګورئ چې څومره ښایسته ښکاري خپل ځال ته حلاله نفقه ګټي که نه هغه تاسو اورېدلي چې د بل د جم نه پیسې باستل دا لکه د تیږې نه چې غوړي وباسي السلام علیکم کاکا ستړی مه شئ ښه جوړې خوشحاله اوسئ څنګه کاکا جان ښه الله فضل دی نوم مبارک دی عبدالولي ستړی شوی خو نه یې کاکا که نه بس چې ستړي شو بس دغه د حلاله نفقه ګټو نه ستړي کېږو دا انشاءالله چې خوشحاله اوسئ په حلاله نفقې ګټلو کې دا نو سکون مې خوند مې مزه مې که څنګه بالکل که ستړی شوم خو ورته دا مالټې خورم که نه ویټامین دي بالکل صحیح همداسې ده که نه کاکا ته د دې باغ نه د بوټي نه مالټې شکې همدا د مسؤلیت دی او بس همدغه مسؤلیت یې شکوي او نور وړلو کسان نور دي هلته د وړلو کسان بیا نور دي که نه او کریټونو والا نور دي کریټونو والا بیل دي ښه موږ صرف شکو صرف شکوئ راټولوئ که نه یو نیمې ته د چړو شي خوړی هم شي نو او بس دغه نشته دی د کوم ځای نه راغلی کاکا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی د کوټ ولسوالۍ تاسې وګورئ ماشاءالله د افغانستان د بېلابېلو ولسوالیو نه زموږ او ستاسې هېوادوال راځي نو دا د بټي کوټ د خلکو یادولو وکړم که د دې فارم والا مننه تشکري وکړم چې زموږ او ستاسو هېوادوالو ته یې د کار زمینه برابره کړي څو کسه په دې فارم کې کار کوئ د باغ کې یاره 12 کسه خو موږ شوکي والی یو 14 کسه به کریټ سازاني همدغسې بوره ګر چاپېره چې دا 20 کسه خو به ورکړي څوکیداران یي بس تعداد شپېتو اویا ته ورسېد ویم خرما هم ثواب هم ثواب بالکل خوشحاله اوسئ کار کوه ډېره مننه کاکا ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو راځئ د دې مالټو د باغ ښکلې په زړه پورې تصویران نور هم
مالټا واه زبردست دا چې تازه نه وي نو ماشاءالله تاسو داسې وګورئ ګلونه دي ګلونه رښتیا هم ګلونه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورسولي مو شي بخیر څنګه یې قربان خیر شکر د الحمدلله بخیر خو خوشاله اوسئ نوم مبارک دی احمد الله جان تاسو هم سړي مشر وره خیر سي جان دی اوسه نیک محمد نوم نیک محمد تاسو دا باغ اغسته دی لخيره ورور جان کرلې چا دی کرلې دي ځای باشنده خلکو دي باشي ته تجاري او تجاري ماشاءالله ستا خستنو احمد الله جان چې دا مالټي څومره په مینه جوړې کړي تاسو وګورئ پاکي شوي هم دي کاټن وګوره ګلان وګوره وایم حد پکړه د چا خبره ولا زما خپل ورور جان د وطني میوې سره شوق دی کاروبار سره موږ د وطن تولید دی خپل د وطن باغونه دي په پرمختګ وکي او خپل خواري سره ماشاءالله زیات کو د زموږ استادان دي کریټونه جوړي دا کریټونه د استادان ډکه ماشاءالله کاریګر دي او وطني مال د کوشش کوي چې وطني تولیدات کامیاب شي په وطن ماشاءالله د وطن ګلونه تازه مالټا که د افغانستان په هر ځای کې تاسو دا کاټن ولید نو خامخا یې واخلئ ان شاء الله خوږه خو ده کنه او خوږه ان شاء الله او به خوري کنه خامخا به خور راغلی هم دي نال د استاسو بل باغ کې چې هغه تر اوسه شکول شوی نو هغه کې مو خوړلې دلته به مو خوري ان شاء الله دلته به ځان سره به مړو کسنګ ولی نه او استاد په لګیا څه ولی به نه ولې ان شاء الله وسه ډیره زیاته مننه کوو سکه نن بټی کوټ کې مالټو څومره حاصلات ورکړي یاره په نسبت د نورو کلونو څخه حاصلات لږ کم راغلي دي د وچ خلک ډیر راغلي دي نه نسبت خو څوک ډیر دي څوک بعضې باغونه ښه راغلي کوم چې اوبه لري کوم چې اوبو کمبوتات دي بارانونه کم دي نو حاصلات څخه بعضې باغونه کم راغلي خوشحاله اوسئ دا تاسو دلته په کاټن کې جوړوي دومره په مینه باندې ږدئ او بیا دا چېرته وړئ لخیر دا پلازمینې کابل ته پلازمینې کابل ته ځي د کابل نه بیا مغل ته خرڅېږي بیا نور ولایتونو ته هم ځي اطرافي ولایتونو ته مغل خارج ته ځي دا نه خارج ته نه ځي خارج ته تلو زمینه ورته نه برابره شوي که څوک یې وغواړي ولې نو چې وغواړي خو تللی شي ولې نشي خو چې غټ تجاران وغواړي دا کولی شي چې خارج ته انتقال کړي بله نو خوږیم دي او سږکال چې څوک هم ننګرهار ته راشي نو خامخا دا مالټه نوشیجان کوي خامخا حتما د جمعې په ورځ چې تاسو راغلي یاست راشه دلته وګورئ انشاءالله بس لارې هم بند دي که نه بیخي بدحال واده دلته جمعې په ورځ که نه نو څوک هم چې کور ته دلته راشي بیا کور ته ځي نو خامخا دې پوښتنه کوي چې مالټې خو دې رانه مالټې دې رانه حتما خلک یې وړي ډېر خلک شته دي وړي کور ته د ورځې دا یو کاټن کې څومره دي دغه یو کاټن کې راځي شپږ نیم 2 کیلو راځي یو من مطلب یو من راځي او څو منه د ورځې پیک کوي د ورځې موږ پیک کوو دغه شپږ نیم 100 کاټنه پیک کوو موږ 200 کاټنه ماشاءالله د ویاړ ځای دی نو تاسو ته پرمختګ او کامیابي غواړو خوشاله اوسئ ډېره مننه مالټیا مو کې دغه باغ کې وګورئ دا ښایسته ښایسته مالټې پیک کېږي یو دغسې کاټن به موږ ته بل هم جوړوئ څنګه انشاءالله ولې نه دا ستاسو خدمت کې دی همدا خوشحاله اوسئ نه همسې تصویر یې مو واخلو وګورو چې دا څنګه پیک کېږي سمه ده صحیح ده سمه مالټیا مو وکړه د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو دا ماشاءالله تاسو ګورئ زموږ استاد د هیوادوال لګیا دي
ډیر په مینه باندې خپل کاروبار کوي او مخ ته ځي نو حلال رزق ګټل دي. نو قدرمنو لیدونکو دلته یو تجار وایم که څه وایم ټیکهدار وایم یو کس مې پیدا کړی دی تاسو ته پیغام لري. السلام علیکم. جوړ په خیر. السلام په خیر. خوشاله اوسئ. ډیره مننه کوو. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم محمد کاظم د درنور ولسوالۍ اوسېدونکی یم ننګرهار. او په بټي کوټ کې څه کوې؟ بټي کوټ کې دلته باغونه موږ نیولی دی. نیولی دی که اغوستی دی؟ اغوستی دی موږ. ښه ماشاءالله. څو باغه دی اغوستی؟ یاره تقریبا یو 15 باغه دی. ماشاءالله. په څو جریبه کې دا 15 باغه راځي؟ یاره یو 800 جریبه وي. اصلي کس خو مې اوس پیدا کړ که نه اصلي تجار او ماشاءالله د بټي کوټ مالټې دی چې پرمختګ ورکړی دی هغه دغه کس دی. ډېره مننه عزتمن انشاءالله د قدرمن لره زموږ یو خواهش دی حکومت نه او تاسو نه او لیدونکو نه هم او دغه زموږ خبره لوړ که چارواکو ته ورسوئ ایران او پاکستان میوې راځي زموږ تولیدات بیخي صفر ته پرېوځي. دغه لږ هڅه وکړه چې داسې خو نشو ویلی چې بیخي بنده کوي که نه محصول به ورباندې جګه شي زموږ خپل تولیدات مخکې لاړ شي د هلکان هم مصروف شي او دلته باغونو والا هم بیا وروسته مخکې شي چې لږ میوه ښه خرڅ شي. اوس پاکستان کینو او مالټې روان دی ایران نه روان دی زموږ خپل میوه چې کوم ده ډېر کم قدره ده. ایران ته ځي بیا ایران نه دلته راځي؟ نه ایران نه خپله راځي پاکستان نه راځي زموږ وطن ته. موږ دا غواړو چې مثال ایران او پاکستان باندې لږ محصول جګه شي دغه ځای خپل تولیدات مخکې لاړ شي زموږ میوه خوري خلک زموږ وطني میوه وخوري پاکستان او ایران میوه لږ دغه کې کم وخوري. او مطلب یې دا دی چې خپل وطن ګل وطن یعنی د خپل وطن تولیداتو نه استفاده وکړه نو که تاسې د خپل وطن تولیداتو نه استفاده وکړه نو دا به د افغان تجار دپاره دا یو بهترین چانس او د ګټې فرصت به وي که څنګه؟ بلکل زمینداران هم خوشحاله شي کوم چې اوس دا زراعت والا دي ځمکې والا دي دوی هم مخکې لاړ شي تجاران هم مخکې لاړ شي دلته افغانستان کې خپل روزګار هم پیدا شي. یو من پسو داسې ونیسه تخمینا 350 پورې دلته خرڅ بازار کې کسټمر ته به څو میلاویږي؟ همدغه 350 380 اویا پورې پاکستاني مال بیا خرڅېږي 1400 روپۍ کریټونه. تاسو فکر وکړئ د خپل وطن میوه او د بل وطن میوه څومره ګرانه ده نو د خپل وطن میوه باید موږ خپله موږ او ستاسې قدرمنه کړو که څنګه؟ بلکل دغه زموږ خواهش دی دا ځوانان هم مصروف شي زموږ وطن همدې باندې مخکې ځي چې مثال نور مالونه چې لکه محصول ورباندې جګه کړو دغه ځای میوه خرڅ شي زمینداران هم مخکې لاړ شي تجاران هم لاړ شي د هلکان هم کار کې مصروفه شي. او که غواړې چې یو لس شلې درته نوره مرزانه کړو څنګه؟ پروا نه کوي دغه ځای خو همدې وطن میوه وخوري خلک باید د وطن میوه وخوري نو چې د وطن میوه وخوري نو لا به تجاران بزګران ودې ته مخکې کار ته کارګران هم مخکې لاړ شي او تجاران هم مخکې شي او دغه په ځمکه والا پټو والا چې کوم دي نور هم لکه خلک کرلو ته مخه کوي که نه خو اوس دغه حالات دی پاکستان او ایران موږ پسې مثال دغه شیان راوړي زمیندارانو نه زړه تور شي پټۍ خپله کرلی پټۍ بیرته وباسي مجبوره شي او مجبوره دا سویم باغ دی دا تقریبا اول باغ د موږ شروع کړی دی 15 نور هم پاتې دی نور پاتې دی ستا خو به بیخي مالټو ته زړه نه کېږي نه ولې نه خورو دانه دانه خورو کور د وړی تقریبا اوس 90 کسان موږ سره مصروف دي دا څومره ښه خبره ده هم وطن کې کار وکړي اوس ایران او ترکیه ته خلک ځي لاره کې ځوانان ډېر خرابېږي ډېر ځوانان چې دی ورکېږي که نه نو دا بالکل ښه خبره ده چې په خپل هیواد کې چې کار پیدا کېږي او بل وطن ته اړتیا نه پیدا کېږي نو دا د خوشحالۍ ځای دی. حکومت نه زموږ دا خواهش دی دغه نور ملکونو میوه چې کوم راځي دې باندې محصول جګه کړي او خپل میوه وخوري. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ډېره مننه کامیاب اوسئ او د ننګرهار
دغه ورور راوسم وی راشه تا باندې زه یو بهترینه مالټه خورم ځکه زه خو مالټې اجازه ده زه خو یې نه پیژنم که نه نو توکلي یو مالټه مې راوشکوله بخت بخپل ګورم دې کې سرې مالټې شته سرې مالټې مې شته هم پیژندل کېږي لږ وخت لري هغه تقریبا 15 ورځې وخت شته دی زه 15 ورځې بعد خپله سره کېږي خپله سره کېږي هغې ته بیا کوم مالټه وایي هغې ته ریډ بلډ وایي ریډ بلډ لال مالټه لال مالټه واه چاکو نشته سره چاکو راوړي خلک مولوي انتظار شو دا انتظار هم ډېر بد شي که څنګه چاکو پسې مې سړی ولي یو چې وږی یو چې تږی لکه روژه کې چې لږ سړی تږی وي او چې وږی وي بیا روژه مات ته ډېر زیات تلوسه یي که نه موږ به اوس دې مالټو ته انتظار وکړو څنګه لیدونکو ملتیا مو وکړي چې ترڅو چاقو راوړي او د بټي کوټ دا ښکلې مالټې یو ځلې بیا نو ترڅو چې چاقو را رسیږي زمونږ به مالټو پسې جبۍ شوي که څنګه دا پسې پاکېږي نه همداسې به ماته کړو ته مات صحیح دی مات که ستا خو تجربه شته که نه واه دا د اصلي چاقو دې سره خپله شته دی او موږ ته وایي واه واه چاقو د ضرورت هم نشته کمرمینه ښه نوش جان کومه وخوره بسم الله وطن مې وخوره واه دا تاسو مالټې ګرې کل شاتم کړلې دا مالټې ګوره مانه خبره یې رو که نه دا هغه وینې غوړوالی ته شکر ته مثال دا سینې خرابې چا زکام مقام یې که نه دا ډېر فایده کوي مخکې مې یاده وکړه د زړه حملې ته قلبي سرطان دي ټول ناروغیو ته ګټه ولري ډېر ګټه کوي دا مالټې باید انسان ورځې 15-16 دانې وخوري ډېر ګټور دی او د که چا سره پیسې نه راځي چا سره پیسې نه مشکل نشته هغه انشاءالله موږ هم ورسره مرسته کوو واه زبردست ډېرې خوږې دي لکه د شاتو غوندې ته خپله خوري موږ ډېر خوړلی ورځې کومه ورځ زیاتې خوړلي یاره زه جمعې ورځ روزګار یم جمعې ورځ زیاتې خورم من خوړی شي من خو نشم نیم من خوړی شي نیم من خورم او ماشاءالله نیم من کې څو دانې نیم من کې داسې ونیسه یو 10 دانې 10 دانې ډېره مننه خوشحاله اوسې بیا هم قربان شم کمرمین داسې برک برک راګوري وي ته خورې ما ته نه وې خیر ته به مو خورې ښه مالټیا مو وکړې موږ به لږ مالټې نوش جان کړو او
بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو دا وه د بټي کوټ د مالټو په زړه پورې ښایسته خپرونه هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی بهونکي څښتن تعالی رب باندې سپارم چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړې سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان